السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک آی ډي بغیر نمبره خلاص کړئ. دوستانو اوس که چیرې تاسو په خپل موبایل کې آی ډي خلاصه کړې وي او ستاسو آی ډي ستاسو څخه لوګ آوټ شي، بیرته تاسو نشئ کولی چې تاسو خپل آی ډي په نمبر باندې لوګین کړئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک آی ډي بغیر نمبره په خپل موبایل کې خلاصه کړئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو خپل آی ډي بغیر نمبره خلاصه کړئ، دغه به تاسو څنګه خلاصوئ؟ دې لپاره ګوره دوستانو دلته به تاسو په خپل موبایل کې یا د بل چا په موبایل کې تاسو هغه آی ډي راواړوئ د کوم آی ډي نمبر چې له تاسو څخه ورک ده، یا تاسو آی ډي ستاسو په نمبر نه خلاصیږي، هغه به تاسو بغیر نمبره څنګه خلاصوئ؟ ګوره دوستانو اوس دغه زما آی ډي ده، دا زه غواړم چې بغیر نمبره یې خلاصه کړم. دلته به دوستانو تاسو راسئ، په دا 3 ډاټ نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو دا کومه پروفایل لینک چې ده دا لینک به دوستانو تاسو کاپي کړئ او دلته به دوستانو تاسو راسئ، اوس به تاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په فیسبوک لایټ کې، اوس غواړم چې دغه آی ډي بغیر نمبره خلاص کړم. دغه به تاسو څنګه خلاصوئ؟ دلته به دوستانو تاسو راسئ، لوګین انادر اکاونټ باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او دلته به دوستانو کوم لینک تاسو کاپي کړی و هغه لینک به دلته دوستانو تاسو پیسټ کړئ او دوستانو دغه ټوټل خط به تاسو ډیلیټ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه پیسټ کړئ، کوم خط چې د فیسبوک ډاټ کام سو هغه ټوټل به تاسو ډیلیټ کړئ او صرف به دوستانو تاسو دغه کم ایک دو چې دی کوم د لینک چې ده دغه لینک به دوستانو تاسو پرېږدئ او د هغه رقم دوستانو تاسو راسئ، تاسو پاسورډ ورکړئ. به زه راځم ګوره دوستانو د خپلې آی ډي پاسورډ ورکوم. کله چې تاسو دغه نمبر دلته ورکړئ، دا کوم د آی ډي لینک چې ولو هغه لینک دلته ما ورکړئ او دلته دوستانو لاندې ما پاسورډ ورکړئ. نو کله چې دوستانو دغه په اړه تاسو ورکړئ، دلته به دوستانو تاسو په لوګین بټن باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په لوګین بټن باندې کلیک وکړئ، اوس هغه آی ډي ماته بغیر نمبره خلاص شوه. ګوره دوستانو ما په د موبایل نمبر نه دی ورکړي یا ما ایمیل نه دی ورکړی، ما په هغه لینک باندې دغه آی ډي چې کله خلاصه کړله. نو دوستانو اوس تاسو کولی شئ ستاسو خپل آی ډي یعنې بغیر نمبره په خپل موبایل کې خلاص کړئ. که چیرې ستاسو د آی ډي نمبر له تاسو څخه ورک وي یا ستاسو په نمبر باندې ستاسو آی ډي نه خلاصیږي، نو د دغه لینک په ذریعه سره دوستانو تاسو کولی شئ ستاسو خپل آی ډي خلاصه کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده. باید که د هر چا آی ډي خرابه وي نو په دغه طریقه یې باید خلاصه کړي. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نیو سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.